الف واو او دا د کندوز په مرکزي بندخونې کې د زندانیانو لپاره د ښوونې او روزنې زده کړیز ټولګی دی چې هره ورځ لسګونو زندانیانو ته د مجربو ښوونکو لخوا په بېلابېلو برخو کې لازمي زده کړې ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا دوی زندانیانو ته د سالمې بوختیاو برابرولو په موخه په دې بېساري اقدام لاس پورې کړ. موږ زمینه ورته برابره کړې ده. موږ هم خپل کوشش ډېر ورسره کوو چې دوی باید بېرته ځي خپلو کورونو ته. نو هغه سړی نه وي باید انقلاب پکې راغلی وي، بدلون پکې راغلی وي. داسې نه چې خدای نخواسته دا لاړ چې بېرته په همغه کوم مشکلاتو کې مخکې اخته وي او په کومو جرمونو باندې راغلی چې دوباره بیا د موږ څنګ کې بیا راشي په دې جرم باندې. موږ کوشش کوو چې باید دا بېرته خپل کور ته ځي. نو یو څه باید دلته موږ څنګ کې زده کړي وي، بیا خپل عادي ژوند او روزګار خپل روان کړي او جامعه کې ژوند وکړي. په ورته مهال بیا د کندوز مرکزي بندخونې کې یو شمېر زندانیان د دغه ریاست دا ګام ستایي او وایي چې دلته یې د لیک او لوست په برخه کې ډېر څه زده کړي دي. مهارت‌های خود را بیابیم و بالاخره امو استعدادهایی که در ما نهفته است او شکوفا شود تا اینکه وقتی اینکه برمیگردیم به خانه‌ها پیش فامیل و فرزندینا ما بتوانیم که روزگار را به خیر سپری بکنیم. آموزش قرآن کریم ما گرفتن در پهلوی از فضل خواه الحمدلله از نعمت سواد هم الحمدلله برخوردار هستم که من از جمله از اونها هستم. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د کندوز مرکزي زندان کې زندانیانو ته په حرفوي برخه کې لازمي امکانات او سهولتونه برابر شوي دي.